پښتون قوم چې د الله په عظیم قهر گرفتار دی، داغه وجه دادا چې جوش پکې دی او هوش پکې نشته. کچرای ورشه وګورئ، پښتانه پکې د خدای په قهر گرفتار ټول ورځ ولاړ. تانه وګورئ، پښتانه پکې د خدای په قهر ټول ورځ گرفتار ولاړ. قبایلو ته ورشي، پښتانه پکې د خدای په قهر گرفتار د مفرور په شکل کې وخت تیری. داغه ټوله وجه چې داغه دادا چې جوش کړي دی چې هوش راتلو بیړای تباہ وږي. کله غوندې سوچ سړی وکي او د خیر دې ټکي وای خیر دې، نو د خیر دې ټکی پسې بیا وروسته ډېر خیرونه. مثلا چا درته کنځلې وکړي او تا ویلې چې خیر وبکې دې، یو سړی تا ته د خزې کنځلې وکړي، پښتون ته وای چې ستا خزه داسې، پښتون به دا وای چې خیر دی. نو چې دا خیر دی ټکی نه وای دی، نو دا مهذب قوم نه دی، دا یو جاهل او خردماغ قوم دی. مهذب قومونه څنګه یو انګريز مجسټریټ ودلته د انګريزانو زمانہ کې یو لکه 2 کال قید کو، چې قید کو ورته اغسټینو ویلي چې ته مجسټریټ صاحب 2 کال قید. غالک په جذبه کې راغې پښتونو کنه، ای ول ستا خزا ستا لور ستا کنځلې شروع په عدالت. مجسټریټ ورته وی چې دا سوی، هغه سټینوګان ورپسې را پاسې د چې وهوی ول دا سوی ویل جی تا ته د خزې کنځلو کې چې ستا خزه داسې کم. مجسټریټ ورته خندل، ورته ول خیر دې پرېګدې. هغه ته وی بچیا داس چل دی چې شیز از لندن. انګریزر ته کې ورته وی شیز از لندن، وې زما خزه لندن کې داغه ته تنشي ور رسیدې، زه 2 کال قید مم درته معاف. مهذب قومونه دي، تاسو مهذب قوم نه یې. نو نن اوسم د سپو غوندې او مغه پیرنګیانو امریکایانو ته محتاج یې. ای سمزدا نکړه تر اوسه پورې چې تاسو آزاد شوي یې. په خوابم سپی جنگول، بیا به مرزان جنگول. ستاسو غټایټ چې کوم دي دا سنډاګان دا په لاهور کې دا سونو ریسونه کوي، کوړه دوړ کوي. اوس فلال ورشه په دې شامی روډ باندې یو چمن دی، مازیګر کې پکې ریس کیږي. غټایټ سنډاګان چې دي هغه دا کارونه کوي. غریبان چې دي تاسو ګورئ چې سکه لګیا دي. آینده نسل چې کوم دی هغه تاسو ګورئ چې سکه لګیا دي. اوس د سکولونو داخلي شروع دي، پلاران راځي چې زویله مې داخله نه ملاويږي، نمبر یې کمی دي، داخله نه ملاويږي، نمبر یې کمی. داخله به څنګه ورته ملاوي؟ هر یو بازار ستا د ملک چې دی هغه د ډمټوپ ډیپو دی. هر یو بازار ویډیو گیمونه وګوره، بیلیټونه وګوره، میوزیک سنټر وګوره، پکې بلو پرنټونه وګوره. غریبانو ورته دا لګولې دي او حکومت ورته وګوره آرمی سټیډیم وګوره، بیا پاغه کې لک کمه او بیا ورته قیوم سټیډیم کې جشن خیبر لګولو حکومت ورته دا. نو تما ته وای چې یو قوم 24 غنټې په ډمټوپ کې اخته 24 غنټې، بیا ورته ډیشنټینه راوېستي ټول ورځ په کورونو کې ډیشنټینه لګولې دا او د ټوله دنیا ډمټوپ او کنجرتوب چې دغه پکې تا ته بسکول کې څه داخله ده. سکولونو والا ټکه چاته خودل نه دی او میرټ یو چت کړي دی صاحب 800 700 800 نمبر دی الک هغه مورم نشي هغه نو خدای سپ قهر اخته کړي دانګه بنګا خلق را خلاص. الک می نمبر کمی دی اسلامیه کالج کې داخله نه ملایي. ابل اورز مې یو توې ما اسلامیه کالج پرېګدا دلته جشن خیبر کې یو سو ډمټوب زیونه کم دی هغه کې داخل کا دوپړای باجې پس دکې سبقونه تاسو کفر او خړه سبقونه نشته. نو عزیزانو کوم مذهبي علم دی داغه هم جنازه وتا او که دنیایي علم دی داغه هم جنازه وتا. داغه وجه څه ده؟ داغه وجه دا ده چې وقتی طور جوش درکې دی، سوچ نه کې چې زدا کار کوم د دې انجام بسي. دا عقل الله د تھرو آؤٹ پاکستان نه سلب کړي. ستا د ملک په وزیر اعظم کې دا عقل نو چې دا پته لګولې وي چې د قاهره چې کوم سکیږي، قاهره کې سکیږي اسویم چې ګوګوان یې کنه ګوګو دې ته ویل کا د خټو ګوګشتو چې سړی جوړ کړي. اوس په دې یو قوم پوي نه یو په پاکستان کې اوسېږي چې دا زما د ملک وزیر اعظم مصر ته روانه ده. دا څه چل دی هلته څه چل دی؟ قاهره کانفرنس کې چل څه دی؟ بیا د قاهره کانفرنس د هغه چل ایجنډا وګورئ چې هغه ته ایجنډا څه ده.
یعنی عباس په پڅ شي کیږي دا ستا ملک دی او د تاسو قوم ما خپه نه شي مونږ ټول داسې یو ځا اولې ما که تاسو ته مې وینو خپه کېږئ ما اخور پیژنئ اخور ها غویانو ته چې پکې ونډه کوي د خاورو جوړ کړی که نه دا خو به پیژنئ په دې اخور کې چې ونډه وکړي که نه بورا او کل او بوس پکې ګډوډ او پې بیا څاروي را پرېږدي خرم پې را پرېږدي قچر هم پې را پرېږدي غویان هم پې را پرېږدي میخ هم پې را پرېږدي سنډاګان هم پې را پرېږدي نو هغوی په دې اخور کې دا سپېږمې او خولې ورننه باسي تاسو ووایئ په ایمان چې څه وخت کې په اخور باندې څاروي ونډه خوري نو د یو څاروي ډکې هم دا راځي چې د بل څاروي به څه خوړلي او که ټول ما خلاص کړ څېړه کې راځي په دې خو پوهېږئ که د قاهرې کانفرنس نه پیژنئ نو په دغې خو پوهېږئ ځکه چې څاروو سره زموږ تعلق ډېر دی همغه دماغ زموږ د یو غویي په زړه کې دا راځي چې د بل غویي به څه نه خوړلي د یو خر زړه کې دا راځي چې د بل خر به څه نه خوړلي خو کار یو خپله خېټه ډکوي ټیک شو پاکستان نن د څاروو اخور دی او مونږ غویان او خرونه او قچر او میخې او سنډاګان دغه یو په اخور را پریوتي یو هر سړی پکې خپله خېټه ډکوي هر سړی او چې وخت راشي بیا چې د خوراک وخت نو زه غوی او سنډا او خر او قچر یم خپله خېټه ډکوم او چې وخت راشي نو بیا تاسو استعمالوئ تاسو ته روزي چې رڼو واورئ که ماله ونډه وشوه والله که یې وخورم چې په تا مې تر څو پورې خورولي نه ته خو هلته یې خر دماغ بس په دې بیا دوکه شو بیا ورپسې منډې بیا تاسو استعمال نن کمپلیټ د ملک مشران چې دي هغه ټول خولې نه ایستي دي په اخور کې او ونډه په خپله خوري لګیا دی والله العظیم که بیا دا پړه کې خیالي د پیغمبر په منبر ناستم او زما حشر دی د ابوجهل سره وشي چې ما د ایمان په رڼا دا د ملک او د قوم مشرانو پیژنده که بیا دا خیالي چې د دې قوم بچي دي چېرته په ماړه خېټه ټېپرم نن در په در خاورې په سر ګرځئ د بجلۍ بیلونه در پسې 2-2 زره روپۍ راغلي 3-3 زره روپۍ در پسې راغلي یا میټر یې خراب وي هلکه څه وکړم بجلی بل راغله زه څه خدای دې در پسې 2 لکه راوړي ډېر ښه کار اوس په دې راز پوهېږي چې دا د بجلی بیلونه ولې زیات راځي یو پکې دی یو باتی ده تا پسې 2 زره روپۍ بل راغی دا زیات ولې راځي خړ سیلاب هم یو څه په هره خبره ځان پوهوئ د دې وجه دا ده چې توربېله چې کومه بجلی سپلای کی توربېله ګرې سټیشن کوارټ روډ ګرې سټیشن کوارټ روډ ته مثلا 11 लाख किलो वाट बिजली सप्लाई د 11 लाख किलो वाट बिजली कीमत مثلا 11 लाख دی 20 लाख دی 30 लाख دی دومره روپۍ ٹھیک شو توربېله با ګرې سټیشن کوارټ روډ ته وایي چې تا ته ما 11 लाख किलो वाट बिजली सप्लाई کړه تب د 11 लाख बिजली پیسې مال راکې اوس راشئ وګورئ په یو کور کې لس ایر کنډیشنې لګېدلې یو نه د بجلی بل نه ورکوي نغري پکې لګېدلې دي تمام پخلی په بجلی کېږي زرګونه روپۍ لکونه روپۍ بل یو نه ورکوي چل څه وشي چل دا وشي چې دا به خپل سره لین دین جوړ شي چې یار زما په دې میټر خو 1 لک روپۍ بل 80,000 جمع شو او 10,000 جمع شو او غم مکوه په کومه نامه دی چې د پلانی په نامه پلانی د نامې نه میټر کټ کی په بل نامه ورته ولګي او تاسو چې ابای سره لین دین نشتا خوخه همدا خو سو کې نږدې ور پریدي نو هغه وټ کټ بیا مونږ خلکو نه وځي زمونږ بیلونه زیات دا د غریبو بیلونه چې 2-3 زره روپۍ راځي دا د سرمایدارو د ایر کنډیشن او وټ کټ زمونږ نه وځي قسم په خدای چې کورم در توران کو د سرمایدارو پاکور کې پکی لاندیم نشي کېناسته دی یاري چې بل زیات راځي کینه دی یو پکی یو باته زیات نه زیات 200 روپۍ بل راځي زیات نه زیات نن راشي 99% سرمایدارو د کور بیلونه راشي وګورئ او که ایمان پکی په دې خبيث حکومت کې نو راشي چې پسترګو ورته بیا جنټان ګرځي دومره پیسې را کمیټر بدر ترست کو نو نن هر طرف د الله د عظیم قهر په لپیټ کې د هر طرف سوی ګیس بل در باندې راشي خزبه ولا خرڅه اله بیا دا کول شي کینی نشي کول بجلی بل در باندې راشي
وخت کې دیم زوړن دیو سترګې دیم رپیږي او سو کما زسو جرخکار عزیزانو معاملہ ډاډه رش دا زمونږ د علاقې بیلونه چې د داخليږي په دې اجي آباد یونایټډ بینک چې بیلونه داخليږي تاسو حالت کې لګو ګوره چې د غریب بل سمرای او د سرمایدار بل سمرای نو په خوا د انګريز لاندې وای 200 کال او د انګريز پر کټو لاندې ای فل حال ته خلاص نه دا چې علاقه کې ور سره اوسېږي دا زور دا غد لا ستا ته درځي چې دا پتا زیات بل راځي ځکه دا غ وټ کټم تانو بس ستا یو کور دی پاغه ټیکس لګېدلې ته خو ما تراشه چې دا د کروڑپتیانو جایداد درته وخم چې دوی نه دي سمره ټیکس اغسته دي دوی نه ستا یو کور جوړه پی ډی ای والا در پسې راشي چې قانون دی لاس کې واغ قانون دی لاس کې واغ نلته یو ساتلې دی یو پړانګ مال کده په ما پیښ شو کنه پیښ شو را باندې نو زبد د دړای او بد د خېټې نو با د سرمایدار او محلونه چې جوړیږي هغه پسې خو پی ډی ای ورنراله او غریب دکان کچا پر غورځېدو ور پسې راشي چې نقشه دی پاس کړی نو عزیزانو د هر طرف نه د خدای په قهر اخته هر طرف دا چابړی والن کمیټای لا بیا ورکه ځکه چلته یو کینولې دا خزه کینول په شرمونو شرمېږي اوس په پارځه کې درته خزه ناشتي لک صبر وکي اوس په پټانو کې ایسه چوم خزه په سرکونو به غشتونم خزه سپاینې لک نو عرض مې داو چې د دې وجه څه ده چې د هر طرف نه ته د الله د قهر په لپیټ کې د هر طرف وجه څه ده وجه دا ده چې نه تازان او نه اولاد د خدای دین ته وقف نه ځان او نه اولاد کزان او اولاد دې دواړه د خدای دین ته وقف کو نو تاسو سره بیا کیږي څه شي څه بکی هغه بدر سره کیږي چې کوم بیبي مریم سره بیبي مریم د مور په خېټه کې او مور څوي چې اذ قالت امراه عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا اے الله زما دا خېټه کې چې څه شه ده خدای دا ما ستاد دین ته وقف کړو ستاد دین خېټه نن ستاسو د خېټو نه چې کوم راوتی دي وختي راته حواله کوي د پلاني ډېر تنکړم چې ماشومان ډېر تنکړم مازیګر لګ موټر حواله چې د جشن خیبر ته ماشومان مال دغه ماشومان ستا کپر اوخره او ستا سر ته ډېر ډېرو جاړه او خدای دې په خیر یتیمان کې کم پلار زلطلا کې چې خپل بچي جشن خیبر ته بوزي خدای دې په دزمه کړه نو ګناه خو ستا په جشن خیبر بچا متیازم نه وکړي کدا دله قوم نه ورتله دا رزیل قوم نه ورتله په آرمی سټیډیم بچا متیازم نه وکړي کدا رزیل قوم نه وای پاکستان حکومت وای کنه چې پاکستان چې دی دا د ډاکټر اقبال د خوب تعبیر دی وای دسي پاکستان حکومت د ډاکټر اقبال د خوب تعبیر دی ټیک دا شپږ کاله مخکې ډاکټر اقبال ویلي چې لڑکیاں پڑھ رہی ہے انگریزی لڑکیاں پڑھ رہی ہے انگریزی ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ لڑکیاں پڑھ رہی ہے انگریزی ډاکټر اقبال خو د خزو د انګریزي ویلو مخالف نن تا ټول ملک د خزو د انګریزي ډیپو کړي دي کنه لڑکیاں پڑھ رہی ہے انگریزی ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ قوم د نجات لار دا اختیار کړه چې په لونو سکول ویل او کالج ویل او یونیورسيټي ویل شو قوم دا د نجات لار اختیار کړه چې په لونو انګریزي ویل شو ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ د نجات لار دادا چې زما لور بی اے وکي ایم اے وکي ډاکټر شي انجینیر شي پلانې شي ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ اوس اخر کې څه وایي یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین دا پلونو چې انګریزي وایي دا ډرامه به څه ښیي د دې انجام به څه وي دا د ډاکټر اقبال وینا ده چې دا ټول پاکستان مني
چې پاکستان داغه د خوب تعبیر دی. یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین. دا ڈرامہ بس سخی انجام بیت سی. پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. سترګې میں انتظار کی دی چې پردہ به کله اوچتی. شپېته کاله مخکې ویلي هغه د ډاکټر اقبال خوب رښتیا شو. دا شعر یاد کړئ. لڑکیاں پڑھ رہی ہے انگریزی, ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ. یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین, پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. اور ډاکټر اقبال پته ولګېده چې واقعي بزرګو 70 کاله مخکې ویلي چې انتظار کیم چې پرده به کله اوچته شي. پرده داسې موچته شوه چې الله پاک دې امان. بله خبره ابټاباد کې رانه چاته پوس وکړو وی دا ښځې ټولې بربنډې ګرځي. ما ورته وی چې پردہ کن سے ہو جائے جب مرد بھی زن ہو گئے. پردہ کن سے ہو جائے جب مرد بھی زن ہو گئے. پردہ خو سړو نه کیږي, سړی ښځې شو نو ښځې نه پرده کی. یو ښځه بلې ښځې نه خو مخ نه پټوي. که پټوي دې سړو ته وګوره چې ښځو نه کم نه. دلته په دې لاره روان ومه ښځې په مخه راغله. نه یو ښځه نورو ته وایي چې مخ پټ کړئ سړی راغله. نو نورې ورته وایي چې سړی نه دی مولا دی. په لاره تلم او خندل مې چې بیړی غرقه شه دا مولیا دي ته اډو سړي نه ښکاري. سړي پاتې نه شو پېژندلي کمپلیټ. ته ښځه منې کولی شي چې بارموز ته ورته ویلی شي. لور منې کولی شي چې بارموزه. زوی منې کولی شي چې دې ځای ته مه ځه. د اولیاو زامن, د بزرګانو زامن, د مولیانو زامن, د خواصو زامن, د عوامو زامن. ته وګوره دا سال جوړ نو تماشا کوئ چې څه به در سره نور کیږي انشاءالله العزیز. تماشې کوئ. نن سیاسي خلکو در کې لوبې جوړې کړي. زه درته د اسلام نوم علم پې دوکه کوم دی. څوک درته د غریبۍ ورکولو نامالي پې دوکه کوي دي. څوک درته وایي چې کور به درکم پې دوکه کوي دي. څوک درته څه اوس د هر څه دي د خدای چې خدای به یې راکوي. تا خدای پرېښی دی او بنده دې اسره کړی دی. نو انجام خپل ګوره. زه خو ناست یم دکان کې ټوله ورځ د دې قوم تماشه. که پولیس یې راونیسي د دوی دا ټیزونه ګوره. که مجسټریټ سره یې کیشي د دوی دا ټیزونه ګوره. ځان ته نو عزیزانو عرض مې دا و چې لږ خدای ته ګورئ. خدای ته ګورئ لږ عقل پیدا او کنی در کې عقل او په خبره نه پوهېږئ نو خښته راوالی او دا خپل مازغه ښه اوچتوئ چې ختم شي. د داسې قوم وجود چې دی هغه لعنت. چې کم قوم په خبره نه پوهېږي وجود یې لعنت. نن ته تماشا وکړه په دې ملک په لاره په سړکو خو ګرځئ په دې خبره به هم لږ پوهېږئ. دا پولیس والا ګر سوزکی والا را ایثار کی چې یو سورلی دې ذاته کېنولې ده. دا خو وینئ که نه سوزکو مزکو کې خو سورېږئ که نه. سورلی دې زیاته کېنولې. ولې هلکه اډو کېنوله نو څه چلو شو. وایي نه قانون کې جرم زیات سورلی هغه قانون کې جرم دی چې کوم قانون پیرنګي دې ملک له جوړ کړی. پرچه درکړي ا پرچه بیا اصل یا 200 یا 300 روپۍ 400 سیګریټ ته اوس کلو. پولیس والا دې روان کی تاڼې ته دې بوزي پرچه در باندې ورکي چې جی سیګریټ دې 400 سکلو. ولې هلکه قانون کې جرم. د شپې د تاڼېدار نه پوښتنه نه ده کړې او په زوی په واده دې ډمې ګډې. هلکه مور او پلار یې ټول ونیسي. قانون کې جرم دی. اجازت یې نه دی اخیستی. قانون کې جرم. د پیرنګي قانون پسې چې زور دی او پولیس او حکومت ورپسې دی او د قانون دفاع کوي. څنګه ته لرې ګرځې دی یاري. یو سپی چې وګورې ته به د 400 سیګریټ وڅکي. سورلی به زیاته کېنی چې پولیس والا وګورې. قانون او قرآن د چا قانون؟ د چا قانون؟ نن په ټول پاکستان کې د قرآن څومره دفعات څومره احکامات چې د قرآن دي په ټول پاکستان کې د خپو لاندې پایمالېږي لګیا دی چې ورپسې زور او پولیس نشته. هغه احکامات څوک نږدې م ولره. انګریز ویلی دي چې سورلی زیاتې ونیسي او پرچه ورکوي. پولیس یې ونیسي او پرچه ورکوي. قرآن ویلی دي چې ښځې قرنا فی بیوتکن
خزه دې په کور کې کینی او بار دې نوزي چې ورپسې پولیس نشتا خزه سو راټینګولش لري کېږي په وخت ځان له چرته کوی ګوره یو ور ټوپ کوي چې خلاصیم کی ته پوه شو نه د غریب خوند شته او نه د امیر خو پرې د غریب سټ مارو ته وګوره په دې لار تیرې د ما د پبو میا صاحب سره پروس اتوار ورځ چې مې کته د دې خزو یو بهیر د دې غریبانو او کوزانه ور سره مړونم دي شیخان اوس دې پسې چې قانون وي تب مانه خزه زیارت ته څنګه بوزي تب مانه خزه سینما ته څنګه بوزي تب مانه خزه چې د میلې ته څنګه بوزي ستا خزه به د کور بار څنګه روزي په ټکی در نصر قلم کوم کنه مسغه چل مونږ مالت کې او خزه او خاوندو په جګړو امیړې بوټ په منډه راو چې ګورم خزه ور پسې د کوتک ور سره ما خزه ته مې ویل مولا صاحب لري شدد د دادا ککرای وای ککرای می په ما تکړی نه پرېدم د خر غوندې را ته پروت نه مزدوري شته نه چاکري شته خو یو ډکیږي او تشیږي او څه کیږي نه وای په ایمان دغه سي یی نو بس هغه کوتک والا زمون خزي دي او مونږه د دادا ککرای لاړې غر کې که خیری په خدای قسم چې منزونه او د سونه مازیګر ټیم ماخام کې ورشي د آرمی سټیډیم ته او د جشن خیبر ته کله مونږ گزار دی ونلی د چې خزه را روانې کړي او د ته راولي نو دا ګیره وکړه یو اولیاء د زمانه مې وکړو خزه کې نولې وي او دغه طرف ته روانې کړي اولیاء دا ټول نمایش ته دا منځونه چې تاسو کوي یا ګیری میری پریخي دی یا دا زمونږ باندې ګیری په پټو کې واخم ډیر ولاړ تبا نور به تبا کی په دې شي لګتا کی کو کوي چې دا په مصر کې کم کانفرنس کې د مصر علماو په فتوا ورکړي و چې دا شیطانی کار هغه ایجنډا چې کماوه هغه ایجنډا معلومه کوي چې هغه ایجنډا څه هغه الفاظ زوس په دې منبر ویل منبر دې لوډ سپیکر دې ویل نشم چې هغه ایجنډا څه هغه ته ستاد ملک وزیر اعظم امر دا هغه مصر چې یوسف علی السلام پکې تیر شو لند دا پوي شي ایجنډا دا وا چې اس قسم ګناه چې دا هغه پرې خونه دی په کار کولې په کار دی که خزا او سړی وي او که خزا په خزا یو کا سړی پالکی او کار څه چی دا ایجنډا وا او کېدو په مصر او زمون محترمم ور روانه وا نو دلته سیاسي خلکو ته فائدہ واغ شوري واچ نه دا دلته نجي دا دلته نجي نه چې الته نجي نه دلته خدا الته نجي دلته خدا دلته پتا سو سوارا خدا ما دا چل دې جستړې کوي ما مونږ ټول غر زمونږ بیړی غر کده بیړی مليان امرا ټول شیشه بس دوړو پیشو جوړ ارتو پړتو وای قوم څوک خو بیان ورکړ ډېر خو بیان ورکړ ته قران ورته په سر کې ده چې دا بیان تا دړنه ور کړی را شدري کانی در کوم پلاس کې چې ته د اسلام نوم چالي د بنظیر په حکومت کې دا درې کانی وکړدوا چې په ما دي خزه په درې کانی طلاق کې چې داري او کنه دا قوم په دوکه زمونږ اسلام چې ده ماما دا د اختر مونږ ده او د لوی اختر مونږ ده د سرمنو د پاره او د وړو کې اختر مونږ ده دا تپاسه لګودريګه پاسا کنه د تو ګوري د لوی اختر وړو کې اختر مونږ ور کوي نو د خلکو تو ګوري چې چا سرمن نه وروړي چې خدای د مونږ قبول نکړي زمونږ اسلام دغه دی صاحب د لوی اختر د سرمنو د پاره د وړو کې اختر د سرساین قسم په خدای دې قدر تټو کې کدا اسلام به زمونږ دړه نه نو زه خو به د سړی زوی نه دړه نه چا درو بکواس ترمزو اجي صاحب اسلام پاغه کې مونږ میاش کې به یو ځل زنانه یو طرف تکړه د کورو आवाज به کو چراشي د زما کور تعالی چا به کټوایز غلولې او چا به سمسایز غلولې او چا به صاحب دا چل ولې ویلا سمه چې زمړ شم چرته کټوای سمسای را کرا پات دا ولې وی پیغمبر یو ځلې په مانځ کې سلام وګرځولو کورته منډه کړ
صحابو ته تاسو کو چې صاحب خیر خو وې زما کور کې یو پټه غوندې سپین زر پراتو امه حکم کو چې زری چاله ورکی اسنه چې زمر شم او زما کور کې زر پاتې مونږه داسې دا زمونږ اسلام چې دا یو فراډ او دوکا ده سچ وایو دروغ سچ ز به حکومت ته وایم چې په دې ملک اسلامي نظام پکا او رائے نه وړي هغه حکومت سره به زمرګره شم ها که زمرګره ما او هغه نه راولي او زه هم راولا او نه راولي او راولا او نه راولي نو دا دوکا او بېماني ده کنه ده ها نن مونږه مرګره میو راولا کنه و راولا کنه دادا سے چل دے لکا یو سړی خزه ته وی چې خزه لگا چټنی موکا اگر اٹھا اخلاص میں خزه چټنی جو کا زهر دې شخو بس خوراکنه ها 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 اوسګاره بنوي خیر دې ته پوښ مونږه هغه شي اسلام راواله کنه چپشه مړه خریس کې تر سپېګمو پورې ډک شو اسلام راواله مونږه ها 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 لوسګاره نه ناستو سره سری شونډې نه راغاړه راته آرام کې نه اسلامونه نشتا خیری ټکه درته کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اخر زمانه فتنو کې به جاذبیتی تبت لړکیږي فتنې به ځان تراکاږي په دې وخت کې دې کزان قدرې ټیک کو ځان قدرې لوی کمال دی ځان دې وخت کې یو ډله داسې نشته سیوا د دې تبلیغ والا دا تبلیغي جماعت والا دي ډېری پیسې لالچ پدوي کې نشته نه د حکومت او نه د منبرای او نه د لیډرای او نه د خدای دې توفیق درکړي چې کسه وخت درته اوسګار ملاوي دوی تک بعضی جماعتونو کې تبلیغ والا اعلانو کې چاله کې نه د دین یو خبرې بکی خلک کېړې والی او روان شي چې دا کېړې والی او روان شي او تبر درته یو کلک دا سټ دی وایي چې د باګړو دلت خزه درنه تختیدلې ده چې داسې منډه وکړه او کینه یو څو خبرې دی واورکه زما په خبره پويږي داسې دي کنه دي روان بشي الکه کینه د دین خبره ده دې ته معنی دا اوسګار دي نو تسک نیک خبره کده شیطان د خلی نویم اوري به که شیطان اوس مونږ تراغه په دې منبر کې ناستو درته وی چرونو خدای یو دی د شیطان دا ټکه به مونږ منو کنه ها کوي وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدای برحق پیغمبر دی دا ټکه به د شیطان منو کنه به نو خبره کده شیطان د خلی نه منی به عزیزانو د خپل گریوان کې وګورئ مونږ د خدای په قهر اخته قسم په خدای دې کنه را کې سړی توپ شته نه را کې انسانیت شته نه را کې همدردی شته نه را کې هغه انس شته انسان ته انسان ځکه وایي چې د یو بل سره مانوس وي د یو بل علاج وي په یو بل قربان وي هغه هر څه مونږ نه وتی دي دا خور غویان دا خور ټکه یاد لرئ دا خور غویان په ونډه کې سپېګمې نه نه ایستې دي هر یو غویا خپله خېټه ډکوي والله که د بل غویي فکر ورسره